غزني کې د رشیدانو ولسوالۍ لپاره د تعمیر د جوړولو چارې پیل شوې. د مسولینو په وینا یا تعمیر به د 19 میلیونه افغانیو په ارزښت چې بودجه د کورنیو چارو وزارت له لوري ورکول کیږي په دریو پوړونو کې جوړ شي چې 24 اداری خونی به ولری. دوی زیاتوي دغه تعمیر به د 9 میاشتو په موده کې بشپړ شي او شاوخوا 150 تنو ته به د کار زمینه هم برابر شي. ساختمان ولسوالی رشیدان به ارزش 19 میلیون و 800 هزار افغانی افتتاح شد که در 3 منزل و 24 اتاق ساخته میشه. در این ساختمان انشالله تمامی ارگانهای محلی جای خواهد شد. دو میاد قرارداد نمیاشت کاری وقت لري او په دو کې به تقریبا د 100 تا 150 پورې ماهر او غیر ماهر کارګرو ته د کار زمینه برابر شي. د سیمې اوسیدونکو هم د ولسوالۍ لپاره د تعمیر په جوړېدو خوشاله دي. دوی وایي چې د تعمیر د نشتون له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي او هیله لري چې د دې تعمیر په جوړېدو سره به یې ډېرې ستونزې حل شي. دغه ولسوالۍ موږ ډېره خرابه وه، هېڅ امکانات یې موږ نه کېدل چې دلته یو اتاق یو شاید موږ وایي کمدانی یو ځای ده، امر بل ځای ده. دا حسابونه ټول اوس په دغه ساختمان موږ ډېره خوشحالي کوو، ډېر طبیعتونه هم پرې جوړ دي. انشاءالله دا به د موږ یو مرکزي ځای وي او انشاءالله دا د حکومت کور دی، دا د خلکو کور دی. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم د کورنیو چارو وزارت له لوري د 19 میلیونه افغانیو په ارزښت د خوږیاڼو ولسوالۍ لپاره د تعمیر د جوړولو چارې پیل شوې وې.